داینه تپوس کړو عائشہ صدیقہ رضی الله عنها ویل یا رسول الله کدا میا د شپز لاندې کم زه پکې سوې ما ویل ته پکې وی چې اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني یا الله ته معافي کوونکې ذات او معافي خوخه ما ته معافي وکا پرې کې استغفار وړي دا ری تلاوت پکې کوي او تلاوت په دغه تراوی کې کولای شي دا قیام الليل کې کولای شي کته ما ته یاد نه په نفل کې اجازه شته خیر د قران مخې ته ونیسا او سودار چا سره موبایل ور سره په موبایل کې قرآنی بس هغه مخې ته وري سودای نه کو دا اجازه شته حدیث بخاری کې راغلی دی دا عائشہ رضی الله عنها غلام زکوان هغه به عائشہ ته په رمضان کې امامت ورکاو د قرآن نه به تلاوت کاو دا اجازه تاسو شته خیر دی لکه مهنت وکړه خواري وکړه د جنت ګټل سي آسان نه دي زمارلو نو بل کار پرې کې هغه دا وکي د اعتکاف دغه اهتمام خاص کر کوملګری چې هغه اعتکاف تناستي خدا مسله یاد لري چې اعتکاف پر یوازې لس ورځې نه دی اعتکاف غونډه میاشم ته کولی شي اعتکاف دا لس ورځې ته کولی شي اعتکاف ته 15 ورځې کولی شي اعتکاف حتی چې 20 ورځې پورې کولی شي نبی صلی الله علیه وسلم دا مبارک راځي امام بخاری حدیث نقل کړي په روایت ابو هريره رضی الله عنه باندې ابو هريره فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام نبی صلی الله علیه وسلم په هر رمضان کې لس ورځې هغه اعتکاف کاوه فلما كان العام الذي قبض فيه پکم کال چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېدو نو اعتکف 20 یوما به شل ورځې اعتکاف وکړ په اخري کال باندې او عائشہ رضی الله عنها فرمایي اکثر به نبی صلی الله علیه وسلم د رمضان اخیری لش په چې پای کې به اعتکاف کاوه د لپاره چې د ليله القدر دغه ادراک وکړي شي هغه په کلان نکلی شي یو ورځ اعتکاف کولی شي دا حدیث هم امام بخاری نقل کړی عمر ابن الخطاب رضی الله عنه راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي انی كنت نظرت فی الجاهلیه ان اعتکف لیلة فی المسجد الحرام یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د جاهلیت په دور کې نظر کړو چې زه به یوه شپه چې کوم دی په مسجد الحرام کې اعتکاف کوم یوه شپه نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل اوفی بنظرک خپل نظر دی پورا کا یوه شپه اعتکاف یلته وکړه یوه شپه اعتکاف هم کولی شي دوم شي کولی لس ورځې ډېر بهتر نه اعتکاف والا دپاره بیا آداب سری یو خبر یاد لرئ چې اعتکاف کوئ په کور کې نه کیږي ښه اعتکاف په جماعت کې کېدلی شي دا قرآن فرمایلی دی ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد خپلو بیبیانو سره مباشرت بنه کوئ حال لا چې تاسو اعتکاف کوونکي په جماعتونو کې روایت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها کې راغلی دی امام ابو داود خپل سنن کې نقل کړی به اسناد جید او پای کې ډېر الفاظ لیکل وروسته هغه ویو یو جمله پکې دا ده لا اعتکاف الا فی مسجد جامع نشته اعتکاف مگر په جامع مسجد کې اعتکاف دی کور کې اعتکاف نه کی دا غلطه فتوا چې بعض علماء ورکوي چې خیر دی د کرونا وایرس د وجې نه په کورونو کې سړی اعتکاف وکړي او زنانه د اعتکاف وکړي غلط فتوا ورکوي وی د دې خو به دا معنا شي بیا بله ورځ چې خلک به وایي خیر دی حج ته نشي تللی هلته طواف ته کي